ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوې ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. باب په بیان د نعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مخکې تر یا سبقنا دا نعلین دا قبالان چې دا اوله نه یو پیژنې دا په پښه کې چې بندېږي دلته په ګوتو کې نن سبا چې د حاجیانو کومې چپله کې اخلي یو شی لري دا یوه ګوته کې بندېږي د حضرت پیغمبر علیه السلام د صدیق اکبر د حضرت عمر د چپلکو قبالانو دغه دوه چې پښو کول به یوه دغه ګوته ته دا لوی ګوتې نه دي ما پښه زیاتې وینې که نه یوه په دغه کې یوه په دغه کې په دا پسې په دغه دوه کې به دغه قبالان په لاس کول دغه ته قبالان وایي دغه د مابین دغه پاڼې ته شراک وایي دا چې پښې په دغه بیډۍ باندې راځي چې د پښې په مابین کې ده دلته بعضې مصنع چې راځي په دغه پاڼه دومه برسیره بله همالته نور نعلین د په هغه باندې یوه داسې بله هم په دغه برسیره ورکړې ده مصنع شراک چې دا شراک هم دوه پټه و دوه پینېدلو دی نو دا نعلین د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نعلینو نقشه ده د هغه په نقشه باندې جوړې شوي دي دغه ته قبالان ویل کېږي چې دا د ګوتو په منځ کې بندېږي دغه ته شراک ویل کېږي یعنې حضرت صلی الله علیه وسلم او د صدیق اکبر او حضرت عمر په دور کې دا د دوه قبالان وو اول چې دا یو قبال شروع کړی ده چې دا صرف نن سبا روایت د حضرت عثمان صاحب شروع کړی دا شرعي حکم نه ده چې دوه قبالان به لري خو جوړښت کې خبره ده پخوا او نن سبا په کارخانو په هر شیانو کې ترقي راغلې که رانغلې وایي هلته به دغه تار ضعیف و نو ځکه یې دوه ورکول چې چپله کې شکېدې اکثره وروسته چې صنع مضبوطه شوه هغه یو کار کوي ذاتي کپ کې مضبوطه یې شکېږي نه نو ذاتي هغه یوه قباله باندې اکتفا وشوه خو داسې چپله کې مبارکې د حضرت صلی الله علیه وسلم هم وي چې دلته د شا د طرف نه دا موږ تاسې چې څپلۍ ورته ویایو چوټې چې دا داسې شاته دغه هم درلود داسې چپللې هم وي چې پونده ورونیسي چې هغه بیا خیږي نه نو نعلین وي داسې نعلین هم موجودې وي ساده داسې نعلین هم درلودې چې دا دلته د شا پاډه هم وه چې پوندم کې بنده شي چې موږ تاسې د څپلۍ په اصطلاح دغه ته لسان وایي دغه ته لسان دا اوږده یعنې حضرت صلی الله علیه وسلم دغه ګوته مبارکه تر دغو نورو ګوتو اوږده وه د اوږدوالي د ګوتې دپاره دغه ځای به اوږد و د حفاظت دپاره خو چپلکه خو د قدم د حفاظت دپاره ده وایي لسان یې اوږد ځکه چې دغه ګوته مبارکه تر دا نورو ګوتو نه څه اوږده وه د دغه د حفاظت دپاره دا چې عملیان سړی وي نو بیا خو اسانه شي که نه د قبالانو د دغه په معنه زه په خپله هم ته ډېره نه پوهېدم نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نعلین مبارکین دوه قبالان درلود او په دا دوم روایت کې چې دغه شراک مصنع و دوه غبرګ داسې تسمې په لګېدلې وې دا بل روایت بیا دغسې دي چې نعلین د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله تعالی عنه ساتلي دي تابعي وی موږ ته یې راویستې او راته وویل چې دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم چپله کې مبارکې دي تبرکات رسول الله دنیا نه تللی دا سامانونه یې د تبرک دپاره خلکو ساتلي دي نو دا د ده چپله کې مبارکې دي موږ ته یې راوښوې او دوه قبالان یې دا وروسته روایت کې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته حضرت عبید ابن جریج وایي زه چې تا وینم همیش دپاره دغه سبتي چپله کې ته پښو کوې دا زموږ تاسې په وخت کې کم شته که بعضې لیدلي دي دا بعضې خلک څپلۍ وي خو دا یې څپلۍ د پوست نه ویښتان نه یې لرې شوي دا نن سبا جوړې په دغه ترتیب چې ویښتان لري یو دا دی چې دا موجوده دغه چرمونه دي چې دا ویښتان نه لري حضرت ابن عمر به دغه قسم چپله کې پښو کولې چې دا برسیره به یې ویښتان نه و په څرمن چا نو دغه په متعلق کې پوښتنه وکړه چې زه تا وینم همیش دا پښو کوې
ده ورته ویلې ما ان حضرت صلی الله علیه وسلم لیدلی تابع د سنتو د پیغمبر علیه السلام وروسته را روان دی د احوالو کې وایي چې په کومه لیار به د پیغمبر علیه السلام سره دی تللی و چې پیغمبر علیه السلام به د کومې ونې لاندې ناست و د آرام دپاره دی به چې آینده په خپل ژوند کې بیا نبي علیه السلام خو دنیا نه تللی چې په لیار به تېرېدو په هغه لیار ده به که سیالې ته ضرورت هم نه و خو د هغې ونې لاندې به کوزېدو چې په دغه ونې لاندې پیغمبر علیه السلام ناست حتی د هغه ونو ابیاري به یې کوله اوبولې به یې چې وچې نه شي د نبي علیه السلام یادګار ختم نه شي کال په کال به په هغو لیارې تېرېدو هغه به یې اوبولې نو ما ان حضرت صلی الله علیه وسلم لیدلی چې خالي چپلکې وي او بیا پسې ویایي چې اودس یې پکې کوه اوس دا اودس کول دوه احتماله لري یا وایي دا معنه چې پښه به یې پرېمینځله دغسې لنده به یې دستي دغو چپلکو ته ورپښو کړه او دومه معنا دا ده چې په چپلکه کې دننه به یې پښه پرېمینځله لکه د موږ تاسې بعضې خلک په داربي چپلکو کې پښې پرېمینځي اوس نو په چپلکه کې چې دننه شي هغه چپلکه چې په دا څرمنې برسېره ویښتان وي هغه چې لنده شي نو بیا چې په لیارې ځې ګردونه ډېر نیسي تلویس ګند کې جوړېږي او چې صفا وي نو د ګند خطر یې نه وي نو نبي علیه الصلاة والسلام مې لیدلی په داسې چپلکې پښو کولې او داس به یې پکې کړو نو دا معنه چې ښه تلویس خطر نه و نو زه هم ځکه دغه خوښوم دغه چپلکې او رنګ مبارک یې هم زیړ و ده به زیړې چپلکې پښو کولې دا زیړو چپلکو په باب کې عجب واقعات راغلي ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي څوک چې دا غواړي چې حاجتونه یې خدای پوره کړي نو زیړې چپلکې دې پښو کوي د زیړ رنګ صفت وایي الله د سورت بقرې په واقعه کې کړی تسر الناظرین رنګ یې تک زیړ و کتونکي خوشحاله کوي وایي د دې په طبیعت کې خوشحالي پرته ده نو څوک چې غواړي چې د ده حوایج پوره شي چپلکې بوټونه د زیړ رنګ دی وایي خوښوي روا خو تور رنګ هم دي خو په تور رنګ کې وایي قبض ده انقباض ده په هغه کې اکثره خفګانونه سړي ته وایي پېښېږي او په دغه رنګ کې دا زیړ رنګ کې خوشحالي او راحتونه سړي ته ډېر پیدا کېږي دا بل روایت کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم حال بیانېږي صحابي وایي چې ما دی ولې چې لمونځ یې کوه په نعلینو کې مخصوفتین دا موږ تاسې پخوانی حال د طالبي او د مسکنت حال اوس هم د عوامو حال نن خو طالبان خو ما درته ویل چې خدای آباد کړه دغسې اوس نه پښو کوي بوټ په چې موږ خپله ما خپله زندګي کې ډېر داسې کړي چې بوټ په موش کې د بیا به موچي ته وړه دومه پینا به یې برسېره په ور وګنډله اچول نه و چې تر څو به یې ګزاره کېده دغه ته مخصوفتینو یې چې پینې ورکړی شوي دوه پټه ما لیدلی پیغمبر علیه السلام په نعلینو مبارکینو کې لمونځ کوه خو نعلین هم داسې وې چې دوه طاقه وې پټ ورکړی شوی و نعلین چې پاک وي لمونځ پکې روا مسح دې نه وي په شوي پښه خو مینځلې ده خو چپلکې چې نجسې نه وي خو د بدن لباس ده موږ او تاسې کمیس هم اغوستی په کمیس برسېره صدرۍ چې ژمی را روان ده صدرۍ واسکټ واغوندو په هغه برسېره کوټ واغوندو نو لمانځه ته بېباس و بلکې چې نبي علیه السلام به نوې چپلکې پوه کړي د شکرانې دپاره به یې لمونځ کې کوه د شکرانې دپاره دا مسله اوس بیا را روانه ده موږ او تاسې ته چې په چپلکو کې په بوټو کې لمونځ کول نن سبا څنګه دي نن سبا وای نن سبا دې نه کوي ولې پخواني جوماتونه د شګو د خاورو د تلویسو د ککړېدن خطر نه و پکې نن سبا غالۍ دي دا بوټ څپلۍ که پاکه وي ګرد وي پورې که نه که پاکه وي نجس نه وي لمونځ خو پکې روا ده خو ګرد وي پکې که نه دا چې هر سړی د چپلکو سره جومات ته راننوځي ګردونه به دلته تویېږي بیا د جومات بې حرمتي په ګردو لحاظ راځي او بل دوم نن سبا وایي د عرف په لحاظ د جومات ته د څپلیو سره ننوتل بې ادبي ده د عرف په لحاظ نن سبا دې څوک نه کوي دا وروسته روایت کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم یې داسې د څوک نه کوي چې یوه چپلې پښو او یوه نه یو بوټ یې پښو یو نه یوه پښه لوڅه یوه پښه پټه داسې د څوک نه کوي
یا د دواړه پښو کوي یا د دواړه پښې لوڅي لوڅو پښې هم نبي علیه السلام ګرځېدلی بیا خاص کار د مریض د پوښتنې په وخت کې چې مریض پوښتنې ته به وایي تلو اکثره وخت لوڅې پښو به تلو ولې د لوڅو پښو په حال کې عاجزي ډېره وي او هلته چې سړی مریض ته ورځي خو ګورئ ده خو شفقت وه په اخلاص ورتګ و په ریاکاري خو نه وه نو چې هلته دعا مریض ته وکړي چې مریض دعا خدای پاک ورته قبوله کړي دعا مو اوس وویله چې کومه ښه قبلېږي چې عجز په حال کې وي که د استغنا نو وایي د عیادت د مریض په وخت کې خصوصا ډېر په لوڅو پښو تله نو لوڅو پښو تګ پروا نه لري نو نبي علیه السلام یا د سړی دواړه پښو کوي یا د دواړه پښې لوڅې وي داسې نه کوي چې یوه د پښو کې یوه د لوڅې وي ولې دا ولې دغه یوه نقطه دا ده وایي چې د انسان په خپل اندامو کې د انسان فرق نه کوي د عدل زندگی دی کوي داسې نه کوي بې عدلي چې یوه پښه ساتي بله پښه نه ساتي دا د هغه بلې پښې سره په نسبت سره هغه ته ظلم بلل کېږي یو په خپل اندامو کې هم فرق نه کوي دوم دا داسې تګ چې یوه پښه پټ وي یوه پښه لوڅه وي شین عیب بد لیدی کېږي نو ځان د خلکو ملعبه مستهزأ نه ګرځي چې خلک بیا استهزا وکړي دریم د خلکو د ګناه سبب د ځان نه جوړوي څوک چې په مسلمان پسخند وي هغه ګناه ده که نه ده قرآن وایي لا یسخر بعضکم بعضا تا داسې کیعت جوړ کړه دا طبیعي خبره ده که لږ فرق وي په دا چپلکې کې لږ فرق وي چې سړی ځي ګوډ ګوډ به ځي دا یوه پښه جګه وي بله ټیټه نو چې ته داسې کېږې ایشانه به بیا څوک دغه درپسې کوي تا پیښې به کوي استهزا کې هغه مسلمان تا واقع کړو د تا خپل ځان استهزا سبب ته شوې اوس مو وویله چې مور پلار ته کنځا ګناه کبیره ده خو چې سبب د کنځا شوم ګناه کبیره ده که نه ده وایي استهزا ناروا ده د خلکو د استهزا سبب ځان مه جوړوه چې په خپله داسې عمل وکړي چې خلک بیا په تا پورې استهزا کوي نو یا د دواړه کوي او دا به بیا یو بل ځای کې راشي کله نبي علیه السلام په یوه چپلکه کې هم تللی چې دلته یې اوسه نه جواب وکړو یو عذر حال وي را روان یې د بازار نه راغلی مدرسې ته دروازې ته ګیټ ته راورسېدې یا د مابین ته راورسېدې د ډیوې دا چپلکې در وختې تک ځکې نه پکې کېږي اوس ایوه د په پښو ده دا بله د په لاس کې راواخېسته دا عذر ده دا پروا نه لري یا د په یو پښه دانه مانه ختلې ده نه شي پو کولی چپلکه عذر د پروا نه لري دا عادت جوړول چې یوه چپلۍ پښو کوې بله نه پښو کوې دغه ناروا دی دغه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دا بل روایت کې د پښو کولو ادب ذکر کوي خوراک په چپ لاس دغه نه منع کړی نبي علیه السلام او په یوه چپلکه کې تګ دا بل روایت کې نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې سړی چپلکې پښو کوي اول د ښۍ پښه پښو کوي خو چې کله یې باسي اول د بیا چپه باسي چې ښۍ اول پښو شي ښۍ اخر ته وایستل شي پرون اول ورځ مو ویلي وو چې نبي علیه الصلاة والسلام د اکرام په شیانو کې تیامن خوښوه چې کوم د عزت باب نه وي دا پښو کول هم د عزت باب نه دی نو اول پښو که ښی جانب اولاد په عزت سره نسبت سره چپ ده ولې کرام الکاتبینو کې نیک عمل چې لیکیم په ښی وګناستي ښي طرف باندې وي په حساب کې چې په ورځ د قیامت حساب کېږي تله د حسناتو په ښي طرف ده چپ طرف یې د سیئاتو ده ښي طرف یې د حسناتو ده جنت هم د عرش عظیم په ښي طرف ده جهنم په چپ طرف ده اوس نو وایي ګورئ کرام الکاتبین د نیک اعمالو په ښي طرف تله د حسناتو په ښي طرف جنت هم په ښي طرف نو د دغه وجه نه ښی طرف محبوب د الله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو تم هغه شی چې دوه طرفه لري چې چپلکې پښو کوي اول ښی پښو کوه چې کالي اغوندې اول ښی طرف اغونده چې سر منځوي اول ښی طرف ومنځوه چې جومات ته ننوځي اول ښی پښه ننباسه خو چې د قلعې د ایستلو طرف شي بیا بیرته اول بیا چپ طرف مخته کوه چې د ښي اکرام نورم وځنډېږي اول چې داخل شي آخر ته وایستې چې خو یې د موده زیاته شوه دا بل روایت کې چې په هر چیز کې بې طاقت وغمنځول چپلکې پښو کول او داس کول ښی طرف محبوب و د آخري روایت کې چې مخکې موږ وویلې چې نبي علیه السلام د چپلکو مبارک هم دوه قبالې وې د صدیق اکبر هم د حضرت عمر
او اول چې یوه قباله جوړه کړه حضرت عثمان قباله بیا درته ویم چې دغه دوه ته قباله ویل کېږي چې دا د ګوتو په مابین کې بندېږي دا پښې چې کوکې د ګوتو په مابین کې دا قبالتین دي د نبي علیه السلام د چپلاک هم دوې قبالې وې د صدیق اکبر هم د حضرت عمر هم خو شرعي حکم نه دا چې مخالفت ناجایز وي د حکمت لپاره چې مضبوطې وي اوږد مزل کې کېږي تر ډېره پورې پښو کې سهولت وي پکې خو که یوه مضبوطه جوړه شي چې دا یوه ګوته پکې بندې شي لکه نن سبا اکثره دا چپلې دغسې جوړېږي څه شرعي مخالفت جرم نشته د ګوتمۍ خبر به پرېږدم